هلو السلام علیکم. عجیب الله کا جوړ په خیر سلامت ته ښه یې تکړه یې کور کې خیر دی یا نصیب الله او نور کور کول سره ښه دي. به تاسې ډېر همت کړی وو دا د افغان کول د بوستان د کاله خبره بیا را ژوندۍ شوې وه. ته یې ډېر خواري پکې وکړه ګرده شپه ورځ په لګیا اوسې ګرده شپه مې ورونه کړله. بیا د چمن خلکو د مولوي عبدالغني صاحب مرحوم د زوی په مشري کې چې د هرې پښې مشران شیر خان و کاکوزی عثمانزی ادروزی نورزی خلک کور یې ودان دا ټول خلک ورسره رالاست. د جیلاني و دویم کور ودان چې صحیح خبره یې ومنله بېرته په شا ولاړل اختیار یې دغه ته ورکړئ. داسې خبرې ورته کړې وې ما ته چا وویل چې مخکې یو جرګه ټاکل شوې وه محمود ټاکلی و یا محمود پکښې و هغه جرګه یې کوي که بل څوک کوي. د بوستان د کاله یم کور ودان چې صحیح د ملیزو مشرانو خبره یې ومنله او اختیار یې ورکړئ. ښه به دا دا اوس چونکې دا ګډ خلک راغلي وو تقریبا د چمن هر څوک پکښې دي او ګډ خبر خلک دي. نورزي عزیزان هم پکښې دي ادوزي هم پکښې دي عثمانزي هم پکښې دي په خپل حافظ محترم مشر دی د علاقې سپین ږیری دی و ده ته مهرباني وکړه ورسه ورسره ووینه خواست ورته وکړه چې بد دا یا خلک هر څوک چې یاست لس یاست پنځلس یاست یا شل یاست دا یا د چمن جرګه یاست دا څکزي د وطن سپین ږیري یاست مهرباني وکړئ د دواړو اختیارات یې درکړی دي خدای ته مخکې بندګانو ته شا کړئ تفصیل یې معلوم کړئ که زړې جرګې سوي دي کاغذونه ماغذونه وګورئ رښتیا نه رښتیا هر څه چې دي بل څوک یې نشي کولی به د هغه د مولوي صاحب محترم عبدالغني د زوی په مشري کې چې کومه جرګه د هر څوک پکښې دي دا دې خواري پکې وکاږي به چې دوی جوړه کړه زه به هم ګوته پر ولګوم که د ما څه یو پوښتنه یې چا کوله زه خبر خو نه یم مطلب زموږ عزیزان دي زموږ خپلوان دي چې یو رنګه زله چپ شي پنځه یې کړه مځکه یا یوله زیاته ورغلې یا بله ورغلې چې د دوی په خیال حق دی د مسلمانۍ د پښتو بس هغه دې په اخلاص ورته وکړي دواړه به مني که تاوان خو ګټه وي انشاءالله. بیا زه د ټول خلکو په خپله د حافظ یوسف د ده سره د ملګرو شته د ګردو ډېره شکریا شپه مې ورونه کړله خواستې مې وکړې خلکو ته دغه مې وکړئ. د جیلاني خان خبره ما واورېده هم ډېر په صد کې په قرار په لازمه طریقه خبره وکړه. د ګردو خبرې د خیر دي بس مهرباني وکړه زه خواست ته کوم دغه ته ورسه حاجي صاحب محترم ته حافظ صاحب ته چې په دې کې دا ملګري راوغواړي دا جنرالو مشران دي دا دوزۍ دي نور د خولې د پرېکړې خلک که څوک پاتې یا شیزۍ ملګري دي باچا خان دا پکښې دي که اصغر خان په درګاډ کې هم بده خبره نه ده هم د علاقې سپین ږیری دی چې ګرده سره به کښېني بس په اخلاص په ایمانداري او پرېکړه وکړي چې دا خبره خلاصه شي د دنیا خیر د آخرت هم خیر ملګري د بدۍ سره خلاص شي ډېر د خیر خبر دی. ډېره مننه سلامونه به کوې ټول ملګرو ته کور ته کاله ته هر چا که یادولو هغو ته ډېره مننه. سلام علیکم.